السلام علیکم. که تاسو وغواړئ چې زمونږ موبایل دی کمپیوټر ته کنورټ شي نو دا به څنګه کنورټ کیږي او په کومه طریقه به کنورټ کیږي او دې دپاره به څه شی پکاري. دې دپاره صرف او صرف یو ایپس پکار دی. څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې ویډیو ښکاري سیم ستاسو موبایل به لیپټاپ کمپیوټر ته کنورټ کړی شي. نو هغه ایپس کوم یو دی هغه زه اوس تاسو خپل سکرین سایټ ته بوځم نو زه به تاسو ته هغه ډاونلوډ هم کم او بیا به زه تاسو ته د هغې طریقه هم وښیم چې دا به په کومه طریقه باندې کار کوي. نو راځئ چې ځو خپل سکرین سایټ ته. د موبایل سکرین ته رالم تاسو به د ټولو نه اول خپل پلی سټور اوپن کوئ. چې پلی سټور اوپن کوئ نو تاسو به په سرچ کې رایټ کوئ کمپیوټر لانچر. نو کمپیوټر لانچر چې تاسو اوپن کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي. دا پیلنی چې کوم یو دی دا یو نو دا به تاسو انسټایل کړئ. نو چې دا تاسو انسټایل کړئ ما خو مخکې نه دی انسټایل کړی لږ صبر ورته وکړو چې انسټایل شي. نو دا انسټایل شو. کله چې دا تاسو څنګه ډایرکټ اوپن کړئ نو دا شی به پرې راوړي داسې انټرفیس به پرې راشي په موبایل باندې. نو اټومیټیکلی به ستاسو موبایل چې دی دا به پی سی کمپیوټر ته به کنورټ کړی شي. یعنې دا اوس ورته وګوره دا لاندې پکې سټارټ مینیو دا هر یو شی دی پکې دا به د دې ځای نه انیبل کوي. یعنې دا وګوره سکایپ هم پکې خپله راشي، فیسبوک هم پکې راشي، واټساپ هم پکې راشي، دا کیمرا، جیمیل، پلی سټور، فوټو ګیلري دا هر یو شیز به پکې راوړي. دا ستاسو هغه د موبایل خپل اپس دي چې کوم تاسو یوز کوئ. یعنې دا ټول هر څه به پکې راوړي دي کې او چې کله واپس به بیک لاړ شي نو په بیک کېدو سره به تاسو ته نو دا یعنې یوزر دی دا دس پی سی دیمز ریسایکل بین به پکې درته راشي. دا لاندې پکې درته سټارټ لیکلی یعنې دې باندې ستاسو خپل دغه راوړي. لاندې پکې د فون نښه هم شته دی او د واټساپ هم میسنجر هم پکې شته میسیج چې کوم کوئ. نو ډېره ښکلې او ایزي طریقې ده او که بیا تاسو ووایئ چې موږ واپس د خپل موبایل واپس دغه ته اړوو نو هم اورېدلی کېږي. ډېره ایزي طریقې ده. نو اوس دې ده کې ماته نه درې مانه پرمیشن غواړي نو تاسو که الویز وښئ نو الویز تاسو دپاره به ټول عمر دپاره بیا دغه رنګ د کمپیوټر په حساب باندې او چې ووایي نه موږ دا ختمو نو ختمېدلی هم شي. واپس په تاسو هلته لنچر ته لاړ شئ نو لنچر به واپس بیا دغه کوي یا به دې منځ کې بټن ووهئ نو داسې ورته راشي. اوس که تاسو لنچر پرېږدئ نو الویز ووهئ، که لنچر نه پرېږدئ دا کمپیوټر په حساب باندې نه پرېږدئ نو تاسو واپس جست وانس وهلی شئ. نو جست وانس مطلب لږ ټایم دپاره بیا به واپس ختم شي. یعنې بیا به چې بیا دپاره یې پرېږدو نو دا منځ کې بټن وهئ تاسو ته به بېرته راوړي. نو په دې باندې چې کلیک کوئ دا به واپس اټومیټیکلی بېرته ستاسو د کمپیوټر ته دغه کېږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ، کمنټس وکړئ ښکلي ښکلي او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. چینل او پیج دواړه فالو کړئ.